الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. څلورمه سپاره ده سورة آل عمران او یوصل یوکم اتیایم نمبر آیت دی. مخکینو آیتونو کی اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړه چې اے پیغمبره دا خلق په کوپر کې جلتی کوي د دوی دا جلتی دی تا غمجن نکی دوی دا الله دین ته هیڅ نقصان نشي رسولی. الله غواړي چې د دوی د پاره په آخرت کې کم ثواب دی هغه ورنکي د داسې خلکو د پاره لوی عذاب دی. نو بیا اشکال راته چې د کافرانو ته دا مهلت ولې میلاویږي کېدای شي دا مهلت به والله خی نه. الله وفرمایل چې نه مونږ دوی ته مهلت ورکو چې دا ګناهونه نورم سیوا کړي چې ګناهونه سیوا کړي نو بیا به د دوی دپاره د اهانت والا عذاب. ما کان الله لیذر المؤمنین په دې آیات کې دام د مؤمنانو متعلق د یو شبهه جواب دی. شبهه دا ده چې مؤمنان دا د الله محبوب خلق دي او د الله مقبول خلق دي، نو په دې باندې بیا د تکالیف او د مصیبتونو دا ولې راځي؟ نو الله جل شانو په دې آیت کې داغه جواب کوي چې الله په دې مؤمنانو باندې حالات راولي چې کوم خبيث او منافق دي هغه جدا کی د دې مؤمن نه، لکه چې حالات نه راتلې نو بیا به خو هر سړی وي هغه هر سړی به د پویو مجنون وي، هر سړی به چې زه مؤمن یم نه حالات پې راولي چې اوس دا کوم طرف ته ځي. د مسلمانانو په دې لار باندې دا روان دی او که د منافقینو په دې لار باندې دا روان دی. نو دا الله جدا کوي دا خلک هر دور کې هم داسې وي. نو ما کان الله لیذر المؤمنین، نه دی الله تعالی چې فریق د مؤمنان علی ما انتم علیه په هغه حالات باندې چې تاسو یې وي په هغې باندې حتی یمیز الخبیث من الطیب، تر دې پورې چې الله جدا کی خبیث یعنی ردی لرا من الطیب د عمده نه. خبیث نه مراد منافق دی، طیب نه مراد مومن دی چې الله دا منافق د دې مومن نه دا جدا کی. نو بیا اشکال راته چې داسې حالات راځي نو پکار دا چې پیغمبر خو خلکو ته ویلی که نه چې داسې حالات را روان دي نو یو ما او د غیبو علم الله دې له ورکړی دی نو یو ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، نه دی الله تعالی چې خبر درکړي تاسو ته په غیبو باندې. یو غیب دی، یو اطلاع الغیب یا اخبار الغیب دی. نو غیب په دوه قسمه باندې دي، یو هغه چې د هغې خبر الله جل شانه مونږ ته د پیغمبر په ژبه باندې د پیغمبر په واسطه باندې را رسولی، لکه مثلا جنت او جهنم مونږ خو لیدلی نه دی
خو په قرآن کې الله فرمایلی دی پیغمبر ته دا خبر الله کړی دا زمون فدا ایمان دشتا د مرګ نو وروسته ژوندون دام الله پیغمبر ته د خبر ورکړی دی ته اخبار الغیب ویل کیږي یا په سورات داشتا الله پیغمبر ته دا خبر ورکړی دا دا خلق به د قبرونو نه پیاد لخبي او بربرو نه سنت دا برا پاسی پیغمبر ته الله دا خبره دا ورکړی دي ته ویل کېږي اخبار الغیب یا اطلاع الغیب د غیب اطلاع ورکول او بعض هغه چې هغه خبر الله پیغمبر ته نه ورکړي نو دا خاصه ده د الله ده یعنی هغه غیب چې هغه پیغمبر ته خبر نه ورکړي نو دا غیب دا خاصه ده الله ده دا غیب د الله نه علاوه بل اچاتم دا پته دا نه نو ما کان الله ندی الله تعالی لیطلعکم چې اطلاع درکې تاسو ته خبر درکې تاسو ته علی الغیب په غیب باندې ولكن الله لیکن الله تعالی چې د یجتبی ورکی انتخاب کوي من رسوله د خپل پیغمبرانو نه مې یشاو چاته چې وړي نه هغه ته وحی وکي د وحی په ذریعہ باندې د غیب خبر ورته ورکی نور دا غیب دا خاصه د الله ده د الله نه ماتوا بل چاته دا علم ده نه پیغمبر ته نه ولی ته هو کو الله کم خبر پیغمبر ته ورکینو عقب علم بورته دا غین علاوه بل علم بورته نه نو فآمنوا بالله تاسو به کار کوي ایمان راوړی په الله باندې او رسوله د الله پیغمبرانو باندې آمنوا بالله کامل ایمان دی وان تؤمنوا او کچرت تاسو ایمان راوړو وتتقوا او ځانم بچ کو د نفاق نه منافقتم د فریخودو نو فلکم اجر عظیم پس تاسو لپاره اجر لوی دی ولا يحسبن الذين يبخلون د دې آیات دا تعلق ته د نفقه سره د خرج کولو سره نو ګمان دې نه کوي هغه کسان يبخلون چې دوی بخل کوي بما په هغه سره آتاهم الله چې الله دوی ته ورکړي بخل دې ته ویل کېږي چې په انسان باندې یو حق واجبوي او دا هغه نه ورکوي دا بخیل سړی لکه څنګه سړی واده کړی دی د ښځې په دې سړی باندې حقوق دي نفقه پې شته د هغې کپړې دا په دې سړی باندې شته اوس دا هغه ښځې له دغه کپړې هم نه ورکوي او هغه کومه نفقه ده دا نه ورکوي نو دا بخیل سړی دی الله به د ده نه دا تپوس کوي ځکه دا حقوق واجبه دي یا واړه واړه ماشومان بچي دي بالغان نه دي نابالغه بچي دي د دې خرچه هم په پلار باندې دا ولا خرچه ورکوي دا غي د روټي وغیرہ تنظیم دا بکې اوس کو دا نه کې دا بخیل سړی دی یا مثلا الله ولا مال ورکړي او زکات پکې دی اوس دا زکات نه ورکوي نو دا دې ته ویل کېږي بخیل اصل کې ویل کېږي ايمنع الانسان الحق الواجب عليه چې په انسان باندې کوم حق واجبي او دا منکی او یو چې شح ورته ویل کېږي دا بخل ته ویل کېږي یعنی الحرص على تحصيل ما ليس عندك ستاسو یو شی نشته او ته دا غي په حاصلولو باندې څه کې حرص کې او لالچ کې تفسیر قرطبي دا تفسیر د شح دا کړی دی نو دا ته ویل کېږي شح بما آتاهم الله هغه چې الله ورکړي دي ته من پز د خپل فضل نه هو خیر لهم او چې دا بخل دا بغوره د دې لپاره دا خیال کین وای دا ګمان دي نه کې بل هو شر لهم بلکې دا بخل ډیر زیات بدتر دی د دې لپاره نه عاقبتا انجام ډیر زیات بدتر دی او سيطوقنا زرد چې توق به جوړ کړل شي ما بخیلو به هغه چې دی بخل کړي پاګه سره یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې یو سړی له الله مال ورکړي او دا د مال نه زکات ورنکي یا کم حق به باندې واجب نه داینه ورکړي نو د قیامت پر ورځ باندې بعد د دین مار جوړ کړل شي دوسره مار گنجه مار به زهريلا او هغه به د دې مړی ته ورواچول شي او دا اوخ کې بول شلي وای انا مالک وانا کنز زستا مال یم زستا هغه خزانه یم او دته به د عذاب د سکیږي دا به ملويږي دا انجام دی ولله میراث السماوات والارض خاص د الله د پاره میراث د اسمانونو د زمکې موږ ټول بس دا روان یو اصل کې دا هر څه الله دی الله ته پاتې دي
حقیقی مالک د هر څه دا الله دی او موږ مجازي مالکان یو بس مجازن د دلته کې اوسېږو به وته زو اصل کې پاتې کېږي الله ته نه چې الله ته پاتې کېږي الله حقيقي مالک دی نه ولې ته الله حق سره نه ورکړي والله الله تعالی چې بما تعملون استاسو په عملونو باندې خبردار دی ما كان الله ندی الله تعالی ليذر المؤمنین دید پارا چې پریک دی مؤمنان على ما انتم عليه فاغا حالات باندې چې تاسو پاغي باندې حتا ترضی پوری یمیز الخبیث چې جدا کی منافق لرا من الطیب د مؤمننا یا جدا کی رد لرا من الطیب د عمدنا وما كان الله او ندی الله تعالی لیطلعکم دید پارا چی خبر در کی تاسو تا اطلاع در کی تاسو تا علی الغیب فغیب باندی ولكن الله لیکن اللہ تعالی چی دے یجتبی انتخاب کئی غور کئی من رسوله دخپلو پیغمبرانونا من یشاء چالرا چی اغواری اگا توحیو کی فآمنوا بالله پستاسو ایمان راوړی په الله باندې او رسوله او د الله په پیغمبرانو باندې وان تؤمنوا او کچرتا تاسو ایمان راوړو وتتقوا او تاسو تقوا اختیار کړلا ځانم بچ کو د نفاق نه فلکم پستاسو د فار اجر عظیم اجر لوی دی ولا يحسبن الذين غمان دین کوي هغه کسان يبخلون چې دوی بخل کوي بما فاغت سرا آتاهم الله چې الله ورکړي دي تا من فضله دخل فضلنا دخل مهربانینا هو خير لهم چې دا با غوروي د دوی لپاره بل هو شر لهم بلکې دا شر دی د دوی لپاره یعنی عاقبتا انجام ډیر زیات بد دی ظاهرا خو دا وایي چې خیر دی سيطوقون زردا چې توق بجون کړل شي ما بخلو به اغا چې دوی بخل کړي پاغه سره یوم القیامت د قیامت فورز باندې ولله خاص د الله د فارا میراث السماوات والارض د زمکه او د اسمانونو میراث دی والله الله تعالی چې بما تعملون استاسو فعملون باندې خبير خبردار دے ما كان الله نبي الله تعالی ليذر المؤمنين دي لپارا چې فریق دي مؤمنان على ما انتم عليه فاغا حالت باندې چې تاسو پاغي باندې حتى تردی پوری یمیز الخبیث چې الله جدا کی منافق لرا من الطیب د مؤمننا وما كان الله او ند الله تعالی ليطلعكم دین پارا چې خبر در کی تاسو ته على الغیب فغیب باندې ولكن الله لیکن الله تعالی چې یجتبی ورکی من رسوله نخپلو پیغمبرانونا من یشاء چالنا چی اغاڑی فآمنوا پستاسو ایمان راوڑی بالله فاللہ باندی ورسوله او دا اللہ پیغمبرانو باندی وَإِن تُؤْمِنُوا كَچَرْتَا تاسو ایمان راوڑو وَتَتَّقُوا او تاسو تقوی اختیار کلا فَلَكُمْ پستاسو نفارا اجر عظیم اجر لویدے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ غمان دین کئی اغا کسان یبخلونا چی دوی بخل کئی بما فاغت سباندی آتاهم اللہ چی اللہ ورکڑی دی دویتا من فضله دخپل مہربانینا هو خیر لهم چی دا باغوروی دا دوی دا پارا بل هو شر لهم بلکی دا شر دی دا دوی دا پارا سیطوقونا زردا چی توق با جوړ کړل شي ما بخلو به اغا چې دوی بخل کړي پاغه سره
یوم القیامت د قیامت فورز باندې ولله خاص د الله د پاره میراث السماوات والارض د زمکو د اسمانونو میراث دی والله او الله تعالی چې دی بما تعملون استاسو په عملونو باندې خبير خبردار دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمول سمور پر باندې پورا د عمل کولو توفیق راکړي الله خپل رضا خپل تعلق خپل محبت نصیب کړي الله زموږ څومره مشکلات دي ټول مشکلات هم چې ختم کړي یا الله ضرورت هم د خپل خزانو غیبونه پوره کړي الله د خپل دین خدمت رانه په اعلی پیمانو سره واغستل کړي الله په عرش معلا باندې زموږ د قبولیت فیصله وکړي الله من قبول کړي الله من قبول کړي الله من قبول کړي او الله نمبر په وخت کې ټول مسلمانانو ته په کامل ایمان سره په تصدیق د زړه په اقرار د جبه د اوچتي کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله